السلام علیکم ملګرو، دا د کنګ شعیب اختر. څنګه چې تاسو پته لرئ چې شعیب اختر د پاکستان کرکټ ټیم یو پخوانی فاسټ بولر دی. د کرکټ په دنیا کې خاص کر یو نوم لري او خاص یو ریکارډ لري. یو خبر را یاد شو د شعیب اختر یو ریکارډ را یاد شو. په هغه وخت کې موږ واړو موږ د شعیب اختر بالینګ په خپل سترګو لایو نه دی کتلې، خو وروسته چې کوم موږ معلومات وکړو د شعیب اختر کوم پخوانی میچونه مو وکړو نو یقینا شعیب اختر یو ډینجر بالر یو خطرناک بالر. نو د شعیب اختر یو ریکارډ را یاد شو، تقریبا 21 کال وشو چې شعیب اختر په 161.3 سپیډ کې بالینګ کړو چې دا یو ورلد ریکارډ دی. تر اوسه پورې داسې یو بالر پیدا نه شو د کرکټ په دنیا کې، یو داسې بالر پیدا نه شو چې د شعیب اختر دا ریکارډ مات کړي. تاسو را یې نظر لرئ چې آیا داسې یو بالر پیدا شي چې د شعیب اختر دا ریکارډ مات کړي؟ نو زما هو بای بالکل خیال نشي چې یو داسې بالر به د کرکټ په دنیا کې راشي چې د شعیب اختر ریکارډ مات کړي. نو بالکل دا ماته یو ناممکنه خبره ښکاري. حالانکه په کرکټ کې هر ریکارډ ماتول ممکن دي، خو د شعیب اختر دا داسې ریکارډ دی د تیز بالینګ، دا یو داسې ورلد ریکارډ دی چې دا ریکارډ مشکل د کرکټ په دنیا کې بل یو بالر مات کړي. ملګرو، شعیب اختر زما د یو خوښي بالر دی، د یو زیات تر خلک یې خوښوي. د شعیب اختر د کرکټ په دنیا کې ډیر زیات مینوال لري چې اوس هم ډیر زیات مینوال لري. حالانکه شعیب اختر اوس د کرکټ نه ریټایر شوی دی، پر زیات تر خلکو اوس هم شعیب اختر رول ماډل دی. تاسو په کرکټ په دنیا کې کم یو پاست بالر خوښ دی؟ کمنټ کې راته ضروري وایي.